ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو یو تعداد دوستان وایي چې څنګه کولی شو یوټیوب نه یا هم چندان له فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړو په موبایل کې. نو تاسو به په لومړي سر کې ویډمیټ ډاونلوډ کړئ. د ویډمیټ ډاونلوډ نه وروسته کولی شئ پلی سټور کې مثلا ولیکئ ویډمیټ، سمه ده، ویډمیټ ډاونلوډر، سمه ده. په دې طریقه دلته مختلف ویډمیټونه راځي، خو یو دانه ویډمیټ چې زه لینک تاسو ته په د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې اچومه، هغه به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ، سمه ده. فرض مثال ما ډاونلوډ کړی ده دا ویډمیټ، سمه ده. کله مو چې ویډمیټ ډاونلوډ کړه، موبایل کې مو انسټال کړه، تاسو کولی شئ په ده باندې په ډېرې اسانۍ کلیک وکړئ. کله مو چې په ویډمیټ کلیک وکړه، دلته مختلف آپشنونه راځي، مثلا یوټیوب د فیسبوک د هر څه چې غواړئ تاسو ځان ته راوستلی شئ. مثلا زه یوټیوب ته لاړم، سمه ده. یوټیوب کې مثلا خپل چینل ته ورځم، دلته مختلفې ویډیوګانې دي. مثلا زه غواړم یو ویډیو ډاونلوډ کړم، په دې ویډیو باندې کلیک کوم، سمه ده. کله چې ویډیو پلی شوه، تاسو به په ده باندې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته مختلف آپشن تاسو ته درکوي. که غواړئ MP3 ډاونلوډ کړئ، په ده باندې کلیک کولی شئ موزیک. که غواړئ MP3 لږ کوالټي پورته ډاونلوډ کړئ، په ده باندې یعنې تنها غږ به وي، موزیک به وي. که غواړئ بیخي MP3 لوکسه ډاونلوډ کړئ چې کوالټي پورته په ده باندې. لاندې ویډیو آپشنونه دي، تاسو کولی شئ فول ویډیو ډاونلوډ کړئ، 3GB ډاونلوډ کړئ، نور مختلف دي چې هره ویډیو ځان ته فعال کېږي. مثلا تاسو به په HD باندې کلیک وکړئ، بیا به ډاونلوډ ووهئ، سمه ده. ډاونلوډ نه وروسته اتومات تاسو ته دلته ویډیو ډاونلوډ کېږي. چې کله ډاونلوډ شي کولی شئ په موبایل کې ګورئ. که غواړئ ډاونلوډ کینسل کړئ، ډیلیټ ووهئ، سمه ده. بعضې وخت چې کله موږ ډاونلوډ کوو، موږ ته دلته مثلا د دې کې یو شارټکټ ورکوي، مثلا کلیک په دې شکل. تاسو کولی شئ دا پلیر هم انسټال کړئ، ځان سره موبایل کې وساتئ. کوشش وکړئ چې په دې طریقه ډاونلوډ وکړئ، سمه ده، چې کله هغه میسج ورنه کړي. کوم میسج؟ دغه میسج. مثلا زه فول HD ډاونلوډ کوم، دغه میسج ورکوي. که بیا تاسو ضرورت لرئ چې دا پلیر دلته ډاونلوډ کړئ، بیا دې کې وګورئ چې دا په کمپیوټر کې د قابل د نمایش نه وي، نو کوشش وکړئ چې دې نه ونه کړئ. که چېرته تاسو وایفای کنیکټ کړئ، بیا دا نه راځي په ډېرې اسانۍ سره. نو د دې طریقه چې دلته علامه ورکړي، د دې طریقه ډاونلوډ مه کوئ، سمه ده. مثلا زه فیسبوک کې کار کوم، فیسبوک کې مې یو ویډیو خوښه شي مثلا، سمه ده. شیر باندې به کلیک کوئ، مور آپشن به ووهئ، تاسو به ویډمیټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته اتومات ډاونلوډ درکوي، غیر له دې نه چې تاسو ته په آواز هر کوالټي هر فارمیټ چې غواړئ همغه فارمیټ انتخاب کړئ او ډاونلوډ ووهئ. تاسو کولی شئ ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که آینده کې نور څه مشکلات لرئ، هم کولی شئ دلته لاندې کومنټ کې موږ ته ذکر کړئ، تر څو موږ په همغه اړه باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړو. کور مو ودان چې تر دې وخته له موږ سره وي.